السلام علیکم ګرانو محترم اوریدونکو د دویچ لرنن auf پښتو د درسونو په جریان کې به د جرمني الماني ژبې کتاب کوم چې نیټزویک نوی A1 کتاب ده د هغه به لسم درس ولرو. نو لسم درس څلورم چاپټر ده. درې چاپټر یا درې څپرکی مکمل شول. کوم چیرته ما هغه تیر درسونه نه لیدلي کولی شئ چې د هغو لیکونه د همدې درس د ډسکرپشن باکس په برخه کې پیدا کړئ او هغه وګورئ. نو د نن ورځې درس به وي لسم درس. راځئ د همدې کتاب لسم درس شروع کړو. په لسم درس کې دلته لرو ګوټن اپیټیټ. ګوټن اپیټیټ یعنی ښه اشتها. فرشتوک یعنی ناشتې ته ویل کیږي. دی بنانا کیلې. دی اورانجنزافت یعنی جوس یا نارنجو جوس. دس میوزلی یعنی ساسیج. دی یوگورت یعنی مستی. دی تی چای. دی ملش شیدی. دی کیزه یعنی پنیر. دی مارملاده یعنی مربا. دس آی یعنی هګۍ. دس بروټشن یعنی ډوډۍ یا مړۍ. همدارنګه دلته لرو دا میټاګ ایسن ده یعنی د غرمې مړۍ. دی افل زافت یعنی د مڼې جوس. دی کټوفل یعنی کچالو. دس زالتس یعنی مالګه. مرچ. دس گیمیوزه یعنی سبزی. دس واسا یعنی اوبو. دی آیسیک یعنی سرکه. دی اول یعنی تیل یا غوړي. دی کولا یعنی کولا. دس فلایش یعنی غوښه. دا و د غرمنۍ یا د غرمې د خوراک هغه مربوط خوراکونه یا مربوط شیان. اوس راځو دلته لرو لیبنسمیټل. welche Wörter kennen Sie auf Deutsch verbinden Sie یعنی د خوراکي توکو کوم لغتونه تاسو ته یاد دي. تاسو کولی شئ چې هغه دلته یعنی وصل کړئ یا یې ووایاست. همدارنګه بی welche Worte sind in Ihrer Muttersprache ähnlich یعنی کوم لغتونه چې تاسو په مورنۍ ژبه کې ورسره معادل یا سیمیلر دي. زامن Sie im Kurs یعنی تاسو کولی شئ چې هغه دلته راغونډ کړئ یو ځای کړئ. بنانا heißt auf Russisch Banan یعنی بنانا یعنی کیلې ته په روسي ژبه کې ویل کیږي بنان ورته ویل کیږي. نو تاسې هم د همدې په مثال سره چې ستاسو په خپله مورنۍ ژبه کې همدا میوو یا همدې خوراکونو ته کوم نوم اخیستل کیږي یا کوم نامه یې تاسو یادوئ تاسو کولی شئ چې هغه د خپلو ملګرو سره یا که چېرته په یو صنف کې یاست هغه ورسره شریک کړئ. همدارنګه beim einkaufen یعنی د اخیستلو په ځای کې hören Sie welches Foto passt یعنی تاسو یې واورئ چې کوم یو تصویر سره. دی بیکرای یعنی هماغه کلچه پزي. دی مارکت یعنی مارکیټ. دی میټسکرای یعنی قصابي. دی سوپرمارکت یعنی سوپرمارکیټ. تاسو هم داسې کولی شئ چې هغه ګشخیخ یعنی په خبرو اترو کې د همدې ځایونو نومونه ووایاست یا د بل ملګري څخه یې واورئ. همدارنګه د اډیو هم لري. دا ډېر اسانه ساده دي. دې برخه کې لرو کافي اون کوخن یعنی کافي او کیک. دی کافي ته ویل کیږي. دی کوخن کیک ته ویل کیږي. دی زانا کوچو یا ځینې وخت کریمو ته ویل کیږي. دی شکولاد هغه چاکلیټ یا خواږه توکي. دی کیکس هم کیکو ته ویل کیږي ولی مختلف اقسام وي. دی سوکا یعنی بوره. andere essen یعنی نور خوراکي شیان. دی بوټه کوچ. das Brot یعنی ډوډۍ مړۍ. دی ټوماټه یعنی بانجان. دی ګوکه یعنی بادرنګ. دی زلات یعنی سلات یا سلاتې ته ویل کیږي. دی زوپا سوپ ته ویل کیږي. دی ووست یعنی هغه ساسیج یا ځینې وخت کباب ته ویل کیږي. همدارنګه دی شینکن هغه د خنزیر غوښې ته ویل کیږي. اوس دلته وایي چې hören Sie noch einmal یعنی تاسو یې بیا ځل واورئ. welche Wörter hören Sie تاسو کوم لغتونه د همدې یعنی تاسو کوم لغتونه د همدې مجموعې څخه اورئ. kröten Sie an هغه کولی چې تاسو چلیپا کړئ. دی شینکن هغه د خنزیر غوښه. das Fleisch غوښې ته ویل کیږي. دی کټوفل کچالو. das Brot یعنی ډوډۍ مړۍ. دی مارملاده یعنی مربا. دی ووست یعنی هغه ساسیج. دی کوخن یعنی کیک. das Brötchen هغه کوچنۍ مړۍ هماغه ډوډۍ ته ویل کیږي. دی ملش شیدې.
دی افل مڼه، دی بنانا کیلې او دی کیزه هغه پنیر. دا دی خوراکي شیان دي. Geschäfte, wo kaufen Sie die Lebensmittel auf 2b؟ یعنی تاسو هغه چیزونه یا خوراکي توکي د کوم ځای نه اخلئ؟ دغه څه چې تاسو په بي کې واورېدل یا مو ولیدل زده مو کړل هغه د کوم ځای نه تاسو اخلئ خریداري کوئ. ordnen Sie so und vergleichen Sie. تاسو هغه کولی شئ چې ترتیب یې کړئ او د یو بل سره یې مقایسه کړئ. انډیا بیکرای په هغه کلچه فضی یا نانوایی کې اخلئ، auf die Markt په مارکیټ کې اخلئ، in die Metzgerei په قصابي کې اخلئ، im Supermarkt په سوپر مارکیټ کې اخلئ، das Brot یعنی دا ډوډۍ چیرته اخلئ په دوه ځایونو کې، دا به په چیرته اخلئ in die Bäckerei کې اخلئ، او die Wurst هغه ساسیج او das Brot هغه هم مړۍ چیرته اخلئ. تاسو کولی شئ چې هغه ځایونه یې ووایاست چیرته یې اخلئ. kaufe Brot in der Bäckerei یعنی زه هغه ډوډۍ یا مړۍ اخلم په نانوایی یا کلچه فضی کې. نو همدا و لسم درس چې د کاپیټل فیا یا څلورم چاپټر یا څلورم څپرکي پورې مربوط ده. نور تیر درسونه ډیر دراز وو، نو په همدې خاطر دلته همدې درس ته خاتمه ورکوم تر څو ویډیو ډیره اوږده نه شي. نو تر بیا درس پورې ښې چارې، مننه.